سل ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي هدر او له منځه یوړل شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې نن دوشنبه د روان 1444 هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې په 18 نیټه سل ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي چې د روان 1402 هجري شمسي کال په تیرو دریو میاشتو کې د خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې پر مهال راټول کړي ول چې په هغې کې کیچپ، مربا، عسل، خرما، د میوې چاټ، کوچ او مشروبات شامل دي. د کابل باګرامۍ ولسوالۍ اړوند ګزک سیمه کې هدر او له منځه یوړل. نزدیک به 100 تن مواد غذایی به کیفیت و تاریخ گذشته که از نواحی مختلف شهر کابل توسط تیمای نظارت و بازرسی بخش غذای ما جمع آوری شدن. امروز ما اینا را هدر بکنیم که دو بخش که عمده دارن. بیشتر از 1550 کارتن کچپ است که تاریخش بسیار زیاد تیر شدن، لیکن دوباره کوشش کرده بودن بالای از او تاریخ زده بودن. در پالی از او در حدود 5000 کارتن انرژی کاراباو است که بیشتر از 2 بار تا تاریخ زده بود. یک بار تاریخش اکسپایر شده بود، باز دوباره او را پاک کرده بودن، دوباره تاریخ زده بودن. به می شکل عسل است و مربا، خرما و چارت مواد مختلف تاریخ گذشته و همچنان به کیفیت از داخل شهر کابل جمع آوری شده که امروز ما شاهد هدرش هستیم. د خوړو او درملو ملي ادارې د خوراکي توکو د خوندیتوب مسؤلین وایي چې د بې کیفیته خوراکي توکو استعمال د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي او د هیواد په ټولو سوداګرو غږ کوي چې خپله سرمایه په بې کیفیته او غیر معیاري توکو په واردولو او تولیدولو مه هدر کوي. هغه زیاتوي چې د خوړو او درملو ملي اداره به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې بې کیفیته او غیر معیاري خوراکي توکي او درمل دې بازار ته وړاندې کړي. نو دې لپاره زه تجارانو باندې غږ کوم چې ورونو داسې کار مه کوئ. د غذایي کوشش وکړئ چې هغه موادونه تاسو دلته راوړئ چې عام اقتصاد ته هم ضربه ونه رسیږي. تاسو که بې کیفیت او بې تاریخ موادونه راوړئ دا خو تاسو اقتصاد ته ضربه رسیږي، دا خو موږ هدرو نه یې پرېږدو دلته. نو داسې خیانات داسې غدر باید ونه کړي یو تجار چې داسې بې کیفیته مواد راوړي. او د موږ اداره دغه 2 بخشو لپاره د عام غذایي مواد لپاره او عام د دې ترڅنګ د دوا لپاره چې بې کیفیت دوا، تاریخ تیر دوا او غذایي خراب مواد موږ دلته په هیڅ وجه نه پرېږدو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د تیر 1401 هجري شمسي کال له پیل څخه تر پایه پورې 1428 ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي دي.